لالمی په فرض کرخا غزا تنگا تړلی لالمی په فرض کرخا غزا تنگا تړلی په هر پل بی پل دمائی شاکم لا تړلی په هر پل بی پل دمائی شاکم لا تړلی. پاکستان د وروستي ګړنګ پر غاړه دا چې پاکستان د افغانستان او نورو ګاونډیانو سره اړیکې ترنګړې کړي څه دلیل لري؟ آیا دا کړنې په ګټه دي او که نه په تاوان دي؟ د غربي بادارانو امر پر ځای کوي بله چاره نه لري. مشهور اسلامي مورخ او مفکر عبدالرحمن ابن خلدون په خپل مشهور اثر مقدمه ابن خلدون کې نظامونه د انسان له ژوند سره تشبیه کړي دي. د هغه په اند دولتونه د انسانانو په څیر درې پړاوونه لري: د پیدایښت پړاو، د ځواک او ځوانۍ مرحله او بالاخره د زوال او کمزورۍ دوره. ابن خلدون ټینګار کوي چې ظلم، بې عدالتي او د ولسونو ناخوښي هغه مهم عوامل دي چې نظامونه د زوال تر کندې رسوي. د پاکستان سیاسي تاریخ ته که وکتل شي نو ښکاري چې دغه هیواد له خپل پیدایښت څخه تر ننه پورې له ګڼو سیاسي او امنیتي ستونزو سره مخ پاتې شوی دی. خو په وروستیو کلونو کې د دغه هیواد تګلاره د خپلو ګاونډیو په ځانګړي ډول د افغانستان پر وړاندې لا نور تاوتریخوالی هم غوره کړی دی. په وروستیو میاشتو کې د پاکستان له لوري د افغانستان پر سرحدي سیمو هوایي او توغندیز بریدونه د سیمې د خلکو سخت غبرګونونه راپارول. په دغو بریدونو کې ملکي وګړو ته زیانونه واوښتل او د افغانستان ملي حاکمیت ته ښکاره نقض ترسره شو. د نړیوالو حقوقي اصولو له مخې د هر هیواد د ځمکني بشپړتیا درناوي د نړیوالو اړیکو اساسي اصل ګڼل کیږي. خو د پاکستان دغه ډول بریدونه د همدې اصولو خلاف عمل بلل کیږي. افغان ولس د تاریخ په اوږدو کې د خپل استقلال او ازادۍ د دفاع ځانګړې سابقه لري. دغه ولس څو ځله د نړۍ د سترو یرغلګرو امپراتوریو پر وړاندې مبارزه کړې او د خپل وطن د ازادۍ لپاره یې درنې قربانۍ ورکړې دي. د تاریخ پاڼې شاهدي ورکوي چې افغانانو د خپل استقلال د ساتنې لپاره له انګریزي استعمار څخه نیولي تر شوروي اتحاد او نورو بهرنیو قدرتونو پورې د هر یرغل پر وړاندې مقاومت کړی دی. له همدې تاریخي تجربې څخه ښکاري چې افغان ولس د هر ډول بهرني فشار او یرغل پر وړاندې ځانګړی حساسیت لري. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا که در اینجا یک امر الهی است و یک نهی الهی است. امر مولوی، نهی مولوی. کله چې د افغانستان پر خاوره هر ډول پوځي برید ترسره کیږي نو دا کار نه یوازې د حکومتونو ترمنځ سیاسي مسله پاتې کیږي بلکې د ولسي احساساتو او ملي غرور موضوع هم ګرځي. د پاکستان وروستي بریدونه هم د همدې حساسیتونو د راپارېدو سبب شوي دي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې ولسونو د دغو بریدونو پر وړاندې سخت غبرګونونه څرګند کړي دي او دا د خپل هیواد د حاکمیت پر وړاندې تیری بللی دی. و دولت 50,000 نیرویتان در افغانستان مقاومت نتانستید. امروز توسط سربازان ترسی و شرابخور مست لایعنی آمریکا پاکستان به پیروزی نرسید. از این اقدام آمریکا دست بکش که بار دوم در سطح دنیا در مقابل نیروی پروردگار عالم و فوج محمد صلی الله علیه وسلم افتضاح و سیاسي شنونکي باور لري چې د افغانستان پر وړاندې دا ډول سیاستونه نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا له منځه وړي بلکې د سیمې امنیتي وضعیت هم پیچلی کوي. ځکه کله چې یو هیواد د ګاونډي پر وړاندې د فشار او زور سیاست غوره کړي نو پایله یې اکثره د اوږدمهاله کړکېچونو په بڼه راڅرګندېږي. افغان ولس چې د تاریخ په اوږدو کې د مقاومت او میړانې سمبول پاتې شوی د خپل استقلال او ملي حاکمیت په دفاع کې تل یو موټی دریځ غوره کړی دی. د همدې تاریخي روحیې له امله هر ډول بهرني فشار یا یرغل د افغانانو د قوي غبرګون سره مخ کیږي. تر جیلمه پورې خاوره دې موږ ده، بیا به د جیلم په ښار کې ووینې لښکرې یو ځلې که وشوله اټکه فیصله. ای اهل قدر امیر المؤمنین افغان ولسونه د تا امر ته انتظار دی. که تا امر وکړه چې په پوځي رژیم
افغان ملت ورشي دا امر سره سمبا دا ټول ولسونه جهاد تراوزی مونږ ټول به د امیر المؤمنین په غږ د پاکستان پوځي رژیم مقابل کې جهاد تراوزو که نه راوزو د امیر المؤمنین په غږ به جهاد تراوزو. که د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان د افغانستان پر وړاندې د زور او فشار له سیاست څخه لاس وانخلي او د متقابل احترام پر بنسټ اړیکې رامنځته نه کړي نو دا کړنې کولی شي د سیمې امنیتي وضعیت نور هم پیچلی کړي. د همدې حالاتو په رڼا کې داسې ښکاري چې د پاکستان سیاسي نظام د خپلو ناسمو سیاستونو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. د ابن خلدون د نظریې له مخې کله چې یو نظام د ظلم، بې عدالتۍ او ناسمو تګلارو ښکار شي نو ورو ورو د زوال نښې پکې راڅرګندېږي. نو همدا دلیل دی چې پاکستان د وروستي ګړنګ پر غاړه دی.